ورزش، شور، هیجان و رقابت له ملي ډګرونو تر نړیوالو سیالیو، اخبار، مصاحبه با نخبگان ورزش، مطالب آموزنده و علمی. دا ټول د حریت رادیو له ورزش خبرونې څخه. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8:30 صبح و تکراری آن را در همین روز ساعت 5 بعد از ظهر از رادیو حریت شنونده باشید. د حریت رادیو د ورزش خبرونې قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. په دې هیله چې تیره اونۍ به مو په خیر تیره کړې وي او روژه به مو هم په خیر وي. د ورزش په دې خبرونه کې نن هم درته ورزشي خبرونه، مطالب او مرکې لرو. تر پایه مو ملتیا وکړئ. په پیل کې هم څو ورزشي خبرونه. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د هند پر وړاندې د لوبې ډګر ته ښکته کیږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د 2024 نړیوال جام د غوراوي سیالیو په لړ کې نن شپه د هند لوبډلې پر وړاندې د لوبې ډګر ته ښکته کیږي. دغه لوبه به د شپې په 11 بجو د افغانستان په کوربتوب د سعودي عربستان په داماک لوبغالي کې ترسره شي. افغان لوبډلې تر دې وړاندې له هند سره 10 لوبو کې مخ شوې چې 5 یې هند او 1 افغانستان ګټلې او 4 نور یې بې پایلې پای ته رسېدلې دي. د یادونې ده چې افغان لوبډلې د نړیوال جام غوراوي سیالیو په لړ کې خپلې 2 لوبې قطر او کویټ ته بایللې دي. استرالیا له افغانستان څخه د ماتې ویره لري. د کرکټ هندي تبصره کوونکي ډوینډر کومار له افغانستان سره د استرالیا لوري د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ لغوه کېدو ته په خبرګون کې ویلي چې په حقیقت کې استرالیا په شارجه کې له افغانستان څخه د سترې ماتې ویره لري. د افغانستان کرکټ بورډ هم د استرالیا له لوري د دې سریز د ځنډېدو په خبرګون کې ویلي چې د کرکټ جذبې ته په پام سره باید دغه لوبه او په ټوله کې ورزش له سیاسي نفوذ او ملاحظاتو لرې وساتل شي. کرکټ بورډ ویلي له کرکټ سره د ټولو افغانانو خوښۍ او ولولې تړلې دي. خوست کې د رمضان جام والیبال سیالۍ پیل شوې. د خوست ولایت باک ولسوالۍ انار کلي ورزشي لوبغالي کې د شل لوبډلو ترمنځ د رمضان جام په نوم د والیبال سیالۍ پیل شوې چې 19 ورځې به دوام وکړي. د یادو سیالیو لومړۍ لوبه د وسیم او عبدالخالق لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې د وسیم لوبډلې سیالي عبدالخالق لوبډلې ته د 2-0 میدانونو په توپیر ماتې ورکړه. او فلسطیني عمر اسماعیل د پاریس اولمپیکي سیالیو ته لار وموندله. د فلسطین تکواندوکار عمر اسماعیل لومړنی فلسطینی لوبغاړی شو چې د 2024 کال پاریس اولمپیکي سیالیو ته لار مومي. عمر به په یادو سیالیو کې د فلسطین په استازیتوب ګډون وکړي. د حریت رادیو د ورزش خبرونې قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د ورزش د نن ونې په خبرونه کې هم د تیرو خبرونو په څیر درته مرکې او ورزشي مطالب لرو. په دې هیله چې تر پایه ملتیا وکړئ. د ورزش په نن خبرونه کې له موږ سره د میدان وردګو ولایت ورزشي امیر ذبیح الله وهاج را سره دی. وهاج صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایه چې په میدان وردګو ولایت کې د مهال ورزش په کوم وضعیت کې دی او په دې ولایت کې اوس ورزش کومې خواته روان دی، څومره پرمختګ شوی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله اوس مهال میدان وردګ ولایت کې ورزش مخ په بهبود روان دی، په مشکلات نشته دي. تر دې مخکې میدان وردګ ولایت کې زیات مشکلات وو ځکه چې هغلته جنګ وو او د ورزش لپاره د ځوانانو لپاره کومه زمینه نه وه برابره. د اسلامي امارت د راتګ سره انشاءالله هر څوک خپل ورځني تقسیمات مطابق ورزش ته مخه کړې ده او خپل فعالیت کوي. که راته ووایاست چې د مهال په میدان وردګ ولایت کې څومره ورزشکاران په ورزش کولو بوخت دي، رسمي ورزشکاران څومره لري، څومره ورزشي رشتې فعالیت کوي؟ د میدان وردګ ولایت کې تقریبا 25 ورزشي مختلف رشتې دي
چې د هغو جملې څخه پهلواني د والیبال د فوټبال د یعنې کرکټ د ټیپ بال کرکټ ویشو د تیکواندو د یعنې زیاتې رشتې د قوت رمي جوجیستو بوکسینګ د دغه رشتو کې تقریبا چې تیر کال د ریاست عمومي څخه موږ ته د دقیق احصایې یو پلان راکړل شو د هغو دقیق احصایه وکړله چې تقریبا 9,860 نفره ټول میدان وردګ ولایت ورزشکاران لري. کومې رشتې په میدان وردګ ولایت کې ډېرې غوړېدلې دي؟ ځکه موږ چې ګورو همیشه هلته ځینې رشتې ډېر مینوال لري او ځینې کم لري. کومې رشتې دي چې زیات مینوال لري په میدان وردګ ولایت کې؟ میدان وردګ ولایت کې عموما د والیبال زیات مینوال دي چې تر دې مخکې هم د والیبال مینوال زیات وو. اوس ورځ تر بلې د والیبال مینوال زیاتېږي او هر ساحه کې والیبال کېږي او د پهلوانۍ تیکواندو ویشو او د دغه رزمي لوبو په مینوال هم زیات دي. د دې ولایت د ورزشي امکاناتو په اړه که راته ووایاست دا مهال تاسې څومره امکانات په واک کې لرئ لکه جمنازیمونه کلبونه په دې اړه باندې که معلومات راکړئ؟ تر دې مهاله د میدان وردګ ولایت په ټولو مختلفو رشتو کې تقریبا تر 30 نه تر 40 پورې موږ ورزشي کلبونه لرو په مختلفو رشتو کې او یو جمنازیم لرو چې هغه زموږ په اختیار کې راکړل شوی دی. ورځنی یعنې هره ورځ په هغه کې تمرینات والیبال او کومې لوبې چې کېږي په هغه کې ترسره کوو او کوم جمنازیم چې د ادارې عملیاتي له لوري میدان وردګ ولایت لپاره جوړ شوی او تر اوسه پورې تکمیل شوی نه دی. انشاءالله په هغه به هم تکمیلیږي او نور داسې خاص جمنازیمونه شی نه لرو. کلبونه فعالیت څنګه دی پخوا په پرتله؟ ځکه پخوا ناامني زیاته وه، جنګونه وو، کلبونو فعالیت هم صحیح نه و. اوس څنګه دی؟ کلبونه څومره غوړېدلي دي؟ فعالیت یې څنګه دی؟ زه چې لومړی میدان وردګ ولایت د ورزش امیر په صفت باندې وټاکل شولم، کوم چې موږ وګرځېدلو کلبونه مو لیدل وضعیت ډېر خراب و. بیا موږ کوشش وکړه چې څه رقم ته دوی ته وده ورکړو، پراختیا ورکړو. د تجارانو د ملي شتمنیو په همکارۍ باندې موږ وکولی شولی چې د 18 څخه یعنې تر دې مخکې تقریبا د 14 کلبونه اوس هم تر 40 پورې رسولي دي او په هره ولسوالۍ یعنې کومه ولسوالۍ چې مخکې لکه سالار سید آباد ولسوالۍ چې هغه سالار سیمه ده په هغوی کې موږ کلب فعال کړی دی چې مخکې به د جنګ تور مرکز و او جلیز او بیسود او په ټولو ولسوالۍ کې انشاءالله په جغتو ولسوالۍ کې چې لرې ولسوالۍ ده په دوی کې موږ کلبونه جوړ کړي دي او انشاءالله مخ په یعنې په بهبود باندې روان دي. په هیواد کې د اسلامي امارت په راتګ سره په دې ولایت کې د ورزش په برخه کې څومره مثبت تغیرات راغلي دي؟ ځکه پخوا ورزش دومره نه و غوړېدلی لکه اوس څومره تغیرات راغلي دي؟ بالکل د اسلامي امارت راتګ سره ځکه اوس امنیت ته مشکلات نشته دي په ټولو ولایتونو کې، نه تنها په میدان وردګ ولایت کې بلکې په ټولو ولایتونو کې ورزش ته پوره توجه شوې ده. د موږ د رهبرۍ نه ډېره مننه کوو، د اسلامي امارت مسؤلین نه مننه کوو چې زموږ لاسنیوی کړی دی، د ملي تجارانو نه مننه کوو چې موږ سره دایمي په کومې لوبې چې ترسره کېږي په هغو کې مالي همکاري کوي. اوس الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره ورزش په ټولو ساحو یعنې په دارو ته یعنې د مرکز نه ولسوالۍ ته، ولسوالۍ نه کلیو ته د وسایلو ته رسېدلی دی او مخ په ښه توب باندې روان دی. تیر کال د هیواد د ورزش ادارې یوه پریکړه وکړه چې ورزش په ترکلو او بانډو پورې رسوي. د دې پریکړې په عملي کولو کې تاسو خپل مسؤلیت تر څومره ادا کړی ده؟ بالکل تیر کال د ورزش ادارې د هیواد د ورزش ادارې رهبرۍ پریکړه د ستایلو ده. موږ خپل مسؤلیت تر ډېره سرته رسولی دی. که څه هم مخکې ورزش یعنې کوم مسؤلین به چې د ورزش په مغه محدوده ساحه کې به دوی خپل فعالیت ترسره کولو، موږ اوس تقریبا یعنې کومه ولسوالۍ چې د مرکز نه لرې ولسوالۍ دی هغو ته تللي یو، په هغو ځایو کې مو خپله د مینوال لپاره ورزشي برنامې سرته رسولې دي. نه تنها والیبال بلکې هغه ته هم ډېرې ورزشي برنامې جوړې کړي دي چې په هغو کې سلګونه زرګونه کسانو ګډون کړی دی او د دوی د خوښې سبب ګرځېدلی دی. څو ورځې مخکې په فکر کوم په چک ولسوالۍ کې و د غیش نیونې د غیش ویشتلو مسابقې ترسره سولې. دا مسابقې هر کال او څومره مینوال لري، فکر کوم هر کال هلته د چک بند په غاړه باندې دا مسابقې ترسره کیږي. په اړه باندې که معلومات راکړي څنګه دي او تیر کال څنګه وي او سږ کال څنګه و، تغیرات څومره و پکې په دې مسابقو کې؟ بالکل د غیش ویشتلو لوبه یوه دودیزه او نننۍ لوبه ده چې تقریبا د پخوا وختونه
په میدان وردګو چک ولسوالۍ کې ترسره کېدله. خوشبختانه تیر کال موږ دوی ته د منظم پلان له مخې د هغوی دپاره د هېواد د ورزش مسؤل انجینر مطمئن نظر محمد مطمئن هم هغلته ګډون کړی او خلک او مینوال ورزشکاران ډېر د خوشحالتیا احساس کوله، ځکه چې دوی په دې خوښ وو چې د هېواد د ورزش یو عمومي رئیس زموږ سره په دغه ملي او عنعنوي لوبه کې ګډون کړی دی. دوی دپاره یو افتخار و او سږ کال هم موږ د خپل پلان مطابق په مغه ولسوالۍ کې مربوطه چې تقریبا 15 ټیمونه دي عموما دغه لوبه د سپینګیرو او ځوانان ترسره کوي، ځکه د لوبه سنتي او شرعي لوبه ده. ان شاء الله په ښه توګه دغه تېرو ورځو کې د لوبې ترسره شولې، لا هم ادامه لري. اوس خو روژه راغله، په روژه کې به لږ سره پاتې شي، نور ان شاء الله بیرته ترسره کیږي. په ټوله کې که میدان وردګ ولایت کې د ورزشکارانو د ستونزو په اړه باندې راته ووایي، ورزشکاران له کومو ستونزو سره مخ دي او د هغوی ستونزو ته تر کومه حده پورې رسیدنه سوې ده، خصوصا په داخلي مسابقو کې او له هېواد نه بهر مسابقو کې؟ بالکل د میدان وردګ ولایت ورزشکاران د ډېرو ستونزو سره مخامخ وو چې هغلته د دوی دپاره ورزشي لوبو لپاره د کومې رزمي لوبې چې ترسره کیږي د هغو وسایل نشتواله وو. الحمدلله موږ په دې وتوانېدلو چې د هغو لپاره یو معیاري رنګ ورزشي توشکې او د ورزشکارانو لپاره د شپې ځای، یعنې ټول آمادګۍ مو ورته نیولې دي. کوم خنډونه چې وو هغه ورځ تر بلې حل کیږي او د ورزشکارانو مشکلات ته پوره توجه شوې ده. د باعث شولو چې موږ یو څو ورزشکاران تیر کال دغه په روان کال کې چیني هېواد ته په پهلوانۍ او په ویشو په دغو بعضو سیالیو کې ګډون او تکواندو کې ګډون کړی دی. دا زموږ یو غټ دستاور دی چې دوی په ملي او نړیواله سطح باندې لوبیږي. 1402 کال مخ په خلاصېدا ده. تاسو ته د ورزش ادارې لخوا فکر کوم هر کال یو پلان درکول کېږي او ټارګټ درکول کېږي د فعالیت لپاره د ورزشي مسابقو لپاره. په روان کال کې د ورزش په ډګر کې ستاسې لاسته راوړنې څومره وي؟ او بالکل موږ ته پلان راکړل شوی چې تقریبا تر 120 ورزشي برنامې ولرو، خو الحمدلله موږ ته تر اوسه پورې تر 190 نه زیاتې ورزشي برنامې ترسره کړي دي، چې هغو کې ډېرې لویې برنامې هغه لومړی په چک ولسوالۍ کې سږ وه چې د ملي تجار له لوري په 4 لکه افغانۍ په ارزښت باندې هغلته د والیبال ولایتي سیالۍ ترسره شوله. د هغې نه وروسته د FMSC په مالي ملاتړ باندې تقریبا $3,000 په همکارۍ باندې د والیبال ولایتونو په سطح باندې سیالۍ د میدان وردګ ولایت په کوربتوب ترسره شوې، چې هغه کې د لوبغاړو لپاره د ډوډۍ، لباس، د هر څه اسانتیا برابره وه. او د هغې نه وروسته موږ په لومړي ځل باندې د بزکشۍ یعنې وزلوبې په 5م پړاو لیګ کې د میدان وردګ ولایت د وزلوبې ټیم اشتراک وکړ. دا د موږ لپاره یو غټ دستاور دی. موږ د خپل ولایتي مسؤلینو څخه ډېر راضي یو چې موږ سره دایمي همکاري کړې ده. تقریبا د 3 لکه افغانۍ په ارزښت باندې موږ د خپل ټیم تر کابل او بیرته ته خپل ولسوالۍ پورې ورسوه او د کابل کې په لیګ کې د غوره اخلاقو کپ میدان وردګ ولایت وګټله. دا زموږ لپاره یو غټ ویاړ او افتخار دی. تاسو وویل چې موږ 100 هدف راکړل سوی، موږ 190 برنامې نیولې دي. په دې برنامو کې راته وایئ څومره د ورزشکارانو تشویقي وي، څومره رسمي وي، څومره همداسې مناسبتي برنامې وي؟ عموما مناسبتي برنامې خو په مناسبتي ورځو لکه اخترونو کې ترسره کیږي او د اسلامي امارت استقلال د ورځې، یعنې سږ دوهمه تلین وه، یعنې دوهمه کلیزه وه، په دې کې هغه د موږ برنامې وې. او د هغه نه وروسته موږ دوستانه تشویقي سیالۍ درلودلې، د ولایتي سیالۍ چې په هغه ویشو، په بوکسینګ، په کامپو او والیبال، یعنی پهلوانۍ په دوی کې ولایتي سیالۍ هم څو ځله په مختلفو رشتو کې د تقریبا 4 ولایتونو 5 ولایتونو تر منځ نیولې، ځکه چې موږ ورزشکاران هم ضعیف او کمزوري وو. د دوی څخه یو څه زده کوي او دوی د خپل ورځني ژوند کې تغیرات راولي. قدرمن اودونکو، د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه د ماخلو بیرته راګرځو. صحت ثروت، برنامه صحی رادیو حریت با محتوای صحی، علمی و عملی برای زندگی روزانه شما. آیا می دانستید که صحت چیست و اینکه صحت یک انتخاب است؟ آیا می دانستید که تنها و تنها
یک مرض وجود دارد؟ آیا در مورد غذاها، ادویه و سبک زندگیتان فکر کرده اید؟ جوابات سوالات فوق و صدها مطالب جالب دیگر را از متخصصین ما در برنامه صحت ثروت از رادیو حریت شنونده باشید. صحت ثروت. بیا هم په خیر راغلس. وهر صاحب په راتلونکي کال کې د ورزش پراختیا لپاره کوم پلانونه تر لاس لاندې لري ترڅو نور هم ورزش په دې ولایت کې پرمختګ وکړي؟ په راتلونکي کال کې به موږ د خپل کاري پلان مطابق په ټولو رشتو د ټولو مختلفو رشتو لپاره او په منظم ډول باندې کار کوو. د مؤسساتو په ملي تجارانو باندې به موږ غږ کوو چې زموږ سره د ورزشکارانو د ستونزو د مشکلاتو په برخه کې پوره همکاري وکړي او چې څو ډېرې وي موږ به هم مسابقې جوړوو. څو ورځې وړاندې د ورزش ادارې له لوري یو شمېر ورزشکاران چې د چین په آسیايي مسابقو کې هیواد ته مډالونه راوړي وو وستایل سولو. دغسې تشویقي برنامې ورزشکاران څومره تشویق کوي ترڅو دوی نور مورال واخلي او روحیه یې لوړه سي ترڅو په شي مسابقې وکړي او نه یوازې په داخلي بلکې نړیوالو میدانونو هیواد ته مډالونه راوړي؟ بالکل موږ ډېر خوښ یو ځکه موږ هم په دغه پروګرام کې ګډون کړی. بیا د هغې پروګرام نه وروسته موږ ورزشکاران ولیدل، موږ خپله دفتر ته راغلل، ډېر خوشحاله وو ځکه دوی خوښي همدغه ده چې دوی وستایل شي. موږ د هیواد د ورزش کمیټې او د رسل وزارت څخه ډېر منندوی یو چې په ښه توګه باندې دوی په یوه ناچیز یعنې دا کومه شنل مادي بړه زیات هغه دی پراختیا لري. ټول ورزشکاران ترې خوشحاله او موږ به انشاءالله کوشش کوو چې تر څو ورزشکاران د انګیزه اسلامي او روحي انګیزه باندې دوی ولوبېږي او د خپل افغانستان لپاره دوی بریا میډالونه او ویاړونه راوړي. د ورزش ادارې څخه مو غوښتنه څه ده ترڅو په میدان وردګ ولایت کې ورزش نور هم وغوړېږي، ورزشکاران نور هم پیاوړي سي ترڅو وکولی سي چې افغانستان ته ویاړونه راوړي؟ د ورزش ادارې څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ کوم کم ستونزې چې پاتې دي هغه د راته حل کړي او کوم د دفتر مشکلات چې دي د جمنازیمونه نه لرو د په ولسوالۍ کې باید موږ ته په هره ولسوالۍ کې یو سټنډرډ جمنازیم جوړ شي ترڅو ورزشکاران په ښه توګه باندې دوی هغلته خپل ورزش ته وده او پراختیا ورکړي او کوم د دفتر اداري تعمیر نه لرو او د احاطه د جمنازیم احاطه نه لرو چې په ښه توګه باندې موږ هغلته خپل کارونو ته وده ورکړو. فکر کوم تر ډیره تاسو په ولایت کې دغه د احاطې او ځینې نور تعمیرونو ستونزې موجودې دي. وړم کال چې هلته د ورزش ادارې رهبري درغلې او ځینې لیدنې هم وکړلې ځایونو نه، ځینې ژمنتیاوې هم وکړلې. څنګه سولو دغه ژمنې تر کوم ځای ورسېدلې؟ څومره پرمختګ په دې برخه کې وسو که نه؟ بالکل تیر کال د هیواد ورزش رهبري کمیټې مسؤلین راغلي وو، هغلته لیدنه وکړه او بار هغه موضوع چې د ادارې عملیاتي له لوري په میدان وردګ ولایت او تقریبا په 20 ولایتو کې کوم جمنازیمونه جوړ شوي دي هغه تعقیب شوي دي. انشاءالله موږ ته وعده راکړل شوې ده چې په کم وخت کې به هغه جوړیږي او بیرته به ستاسو په اختیار کې درکول کېږي ځکه د هغو 100% کار پاتې دی. که چېرته هغه زموږ په اختیار کې راکړل شي موږ ورزشکاران به لا هم نور هم تشویق شي او دوی به یعنې وتوانېږي چې په ښه توګه باندې ورزش وکړي. او بل کوم ستونزې چې جزئي ستونزې وي د جمنازیم کوم مشکلات وو کوم شیان چې په جنګ کې خراب شوي وو هغه جوړ شول انشاءالله تقریبا 2-3 میاشتې مخکې. او د برق ستونزه عمومي ستونزه چې موږ د برق ستونزه درلودله موږ د هیواد د ورزش د رهبرۍ څخه منندوی یو چې موږ ته سولري سیستم فعاله کړه. موږ اوس په ښه توګه باندې هغلته خپل کمپیوټر او خپل برق نه په ښه توګه استفاده کوو. وړم کال په میدان وردګ ولایت ورزش ادارې فکر کوم د 2 ملي مسابقو کوربتوب وکړو، په هغې کې یو کراټه وه بل جمناستیک وو. په راتلونکي کې ستاسې چمتوالی دغسې مسابقو ته څومره ده ترڅو وکولی سئ د دغسې مسابقو یا چې ملي مسابقې د ملي ټیم لوبغاړي ټاکل کېږي چمتوالی به څومره دی؟ مخکې له مخکې څومره امادګي ورته لرئ؟ تیر کال بالکل میدان وردګ ولایت کې 2 ملي سیالیو یعنې رشته ملي سیالۍ ترسره شولې چې په هغه کې د ټیپ تکواندو او د جمناستیک ملي تقریبا چې په هغه کې د 14 ولایتونو تر 22 ولایتونو ورزشکارانو ګډون کړی و
هغه زموږ د ورزش لپاره یو غټ دستاورد و. موږ اوس کولی شو چې په هره رشته کې که ملي او ولایتي سیالۍ ترسره کېږي موږ په ښه توګه باندې د دوی کوربهتوب وکړو او په ښه توګه باندې موږ د دوی میزباني وکړو او د ورزشکارانو لپاره د ځای او د هغو د امکاناتو یعنې هر څه مشکل حل شوی دی، کولی شو چې موږ په ښه توګه باندې هلته مسابقې او ملي سیالۍ ترسره شي. د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایاست چې په ورزشکارانو لپاره ستاسو پیغام څه دی؟ غوښتنه له ورزشکارانو څه دی؟ هر ورزشکار باید په اسلامي روحیه باندې سمبال وي او اسلامي اصول په نظر کې ونیسي او د ښه صحت لپاره ورزش وکړي تر څو دی د ښه صحت خاوند وي. د بدماشۍ او د بې ځایه ګرځېدو لپاره باید څوک ورزش ونه کړي. په جامعه کې دوی باید د سنګین واوسېږي، یعنې په ښه توګه باندې دوی رسم ګذشت وکړي تر څو نور خلک وګوري چې یعنې پلانکی یو ورزشکار دی او د ورزش نه په ښه توګه باندې دا استفاده کوي او په دې کې عام وګړي د ده څخه یو څه زده کړي او دوی هم ورزش ته مخه وکړي او خپل ورزش وکړي. مخدره موادو څخه د ژغورلو په خاطر باندې ځکه چې دوی د ښه صحت خاوندان اوسي. ډېره مننه وحج صاحب چې موږ ته وخت راکاو تر دې ځای پورې راغلی. کور مو ودان. قدرمن اورېدونکو د خپرونې په دې برخه کې ورزشي مطلب هم درته لرو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي. په روژه کې د ورزش غوره وخت. ورزش چې همیشه د ژوند د ښه والي او د بدن د سلامتیا لپاره غوره بلل کېږي. د روژې په مبارکه میاشت کې هم د بدن د ښه والي لپاره توصیه کېږي، خو وخت یې باید په پام کې ونیول شي چې هغه له روژه ماتي 1 ساعت وروسته ټاکل شوی دی. د روژې په میاشت کې ټول وګړي د فزیکي فعالیتونو له کمیدا سره مخ کېږي، یعنې فزیکي کارونه کموي. په همدې وجه په هیڅ صورت کې هم په روژه کې روژه نیونکو ته په کلي توګه د ورزش ته بندولو توصیه نه کېږي. ورزش چې د ذهن د تازهوالي، شادابۍ او د بدن د روغتیا سبب کېږي، دا چې ورزش له روژې سره کوم مخالفت نه لري بلکې په غوره او اصولي توګه ترسره شي. ورزش د بدن د وازدې ویلې کوونکی دی او د بدن د وازدو ذخیرې له منځه وړي. همداشان د کاربوهایډریټ او وازدو په ویلې کولو کې هم د تعادل رامنځته کوي. د روژې پر مهال چې کله بدن ته کاربوهایډریټ کم داخليږي نو د وازدو په ویلې کېدو کې هم خنډ رامنځته کېږي. په روژه کې باید له پیشنمې وروسته او روژه ماتي مخکې ورزش وشي. وایي چې په روژه کې د ورزش لپاره غوره وخت له روژه ماتي 1 ساعت وروسته وخت دی. باید له روژه ماتي وروسته د ورزش پر مهال باید حد اقل له 2 لیموګانو څخه ګټه پورته شي، له اوبو سره حل شي، د پلي تګ او یا د ورزش د کوم بل ډول پر مهال وڅښل شي. همداشان له روژه ماتي د پیشنمې تر مهال له میوه‌جاتو، سبزیجاتو او مایعاتو څخه ډیره ګټه واخیستل شي. په روژه کې د ورځې لخوا ورزش کول تاوان لري. روغتیایي کارپوهان وایي چې د روژې په میاشت کې هم باید ورزش پرې نه ښودل شي، بلکې په دې میاشت کې ورزش کول ډېرې زیاتې ګټې لري چې د وزن د کمولو ترڅنګ د ښه طبیعت لپاره هم ګټور وي. دوی وایي چې د روژې له نیولو وروسته هم د ورځې پر مهال دې له ورزش کولو ډډه وشي، ځکه چې د روژې په نیولو سره زموږ بدن ټوله ورځ انرژۍ ته ضرورت لري څو خپل ورځني کارونه په سم ډول سرته ورسوو. نو که چیرې د ورزش پر مهال په سهار یا د ورځې په جریان کې ورزش وشي نو د ګټې پر ځای راته زیانمن تمامیږي. څېړونکو ویلي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د ورزش تر ټولو غوره وخت له ماښامي څخه لږ د مخه وخت دی. دوی وایي چې له روژه ماتي 30 یا 45 دقیقې د مخه په تشه ګېډه ورزش کول ډېر ګټور وي. په دې وخت کې په ورزش کولو سره پرته له ډېرې خوارۍ د بدن 400 یا 500 کالوري سوځېږي. خو که چیرې مو په دې وخت کې ورزش ته موقع پیدا نه کړه نو له روژه ماتي 2 ساعته وروسته کله چې خواړه هضم شوي وي ورزش وکړئ، خو باید پام مو وي چې له 30 دقیقو ډېر ورزش ونه کړئ. په روژه کې تر ماښام وروسته ورزش وکړئ. که غواړئ چې د روژې په مبارکه میاشت کې ورزش وکړئ خو له دې خبرې اندېښنه لرئ چې څه ډول یې ترسره کړئ. له هر څه وړاندې لومړی اړینه ده چې معلومه کړو چې ورزش باید په کوم وخت کې وکړو او وخت هم باید داسې وخت وټاکو چې خېټه مو ډیره ډکه نه وي. دا ورزش تر ټولو ښه وخت له ماښامي وروسته وخت دی، خو په دې شرط چې خېټه مو ډیره ډکه نه وي، یعنې ماښامي په لږ خوراک سره وکړئ، بیا ورزش وکړئ او له هغه وروسته ډوډۍ وخورئ. که چیرته سهار وختي پورته کېدلی شئ چې دویم غوره وخت یې له پشلمي څخه د مخه وخت دی، او که چیرته تاسې په تشه ګېډه د ورزش کولو عادت لرئ
نو له ماښامي یې د مخه هم کولی شئ، خو دا وخت مو بدن د اوبو له کمښت سره مخ کیږي. ورزش، شور، هیجان و رقابت. له ملي ډګرونو تر نړیوالو سیالیو، اخبار، مصاحبه با نخبگان ورزش، مطالب آموزنده و علمی. دا ټول د حریت رادیو له ورزش خپرونې څخه. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8:30 صبح و تکراری آن را در همین روز ساعت 5 بعد از ظهر از رادیو حریت شنونده باشید.